السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ وایست او د صحت جامې مو پښتني. سمې الله تعالی شم د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم. ویډیو داسې ده چې څنګه باید فیسبوک کې سټایلش خطونه پورته کړو. صحیح ده، سټایلش خط فیسبوک کې ولیکو. څنګه کولی شو؟ نو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو نه شروع کېدو نه مخکې ایسټي میډیا نیو یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره. نو راځو ویډیو شروع کوو. نو ګرانو دوستانو، زه تاسو ته دغه دوه اپلیکیشنې ښیم. دا یو اپلیکیشن دی په اصلاً کې ګرانو دوستانو. نو چې کله تاسو انسټال کړئ دا دوه کیږي. نو اول د دې د ډاونلوډینګ طریقه چې دا لینک یې په ډسکرپشن کې هم شته، او راځم تاسو پلی سټور کې تاسو ته هم ښیم. نو پلی سټور کې به راشئ، تاسو په سرچ کې به تاسو ولیکئ چې ټیکسټ سټایلر فور فیسبوک. دا لومړی ګورئ ګران دوستانو، ما سرچ کړی دی. نو تاسو به یې له دغه ځای څخه سرچ کړئ. ښه ګرانو دوستانو، دا لومړی سر زه سرچ کوم. کله چې م سرچ کړو نو په دې لومړی سر کې موږ ته دغه راځي چې ټیکسټ سټایلر فور فیسبوک. دا به تاسو انسټال کړئ. چې کله م انسټال کړو نو راځو بیرته له دې څخه وځو. دغلته ایف بي سټایلر چې لیکلی په دې به لومړی تاسو کلیک وکړئ. وبښئ، په دې بلې ټیکسټ سټایلر فور فیسبوک په دې به کله چې تاسو کلیک وکړئ دغلته تاسو ته یې درښیم. دغه به تاسو آن کړئ. دا چې م آن کړو نور دلته ګوتې مه وهئ. صحیح د تاسو ته نوټیفیکیشن چې کوم ښیي، بس تاسو به دغه شارټکټ علامه چې ورڅنګ کې ده دا به خلاص کړئ. دلته مثلا ولیکئ چې اس ټي کینګ مثلا یو څه مې ولیکه. اوس دغلته وګورئ دا فونټونه دي مختلف. دا نور تاسو خلاصولی هم شئ چې اډ وګورئ. صحیح ده. نو دغه اوس مثلا زه دغه ډیزاین ورکوم، دغه ډیزاین ورکوم. هر ډیزاین چې زما په طبع وي زه هغه ډیزاین ورکوم. سمه ده. مثلا ښه یو ډیزاین به م خوښ کړو. زه مثلا همدغه ډیزاین دی. اوس څنګه کولی شم؟ نو تاسو دلته کتلی شئ چې مسنجر کې م چاته هم لیږلی شئ او په فیسبوک کې هم. نو اوس که تاسو دې ځای نه هم کولی شئ چې دغه فیسبوک باندې کلیک وکړئ او لاړ شئ. نو همدې ځای نه یې کوو، ساده اسانه. په فیسبوک کلیک کوم. نو تاسو وګورئ چې په فیسبوک ما کلیک وکړو، فیسبوک زه ته راغلم. سمه ده، ډایرکټ خپله فیسبوک ته راغی. نو زه دلته راځم خط لیکلو ځای ته چې وټس آن یور مایند. په دې چې مې کلیک وکړو دا فیسبوک اپډیټ دی، ځکه تاسو ته دا انټرفیس ښکاري ګران دوستان. نو دغلته رایټ سمثینګ په دې کلیک کوم. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو وګورئ چې ما سره دلته دا ښکته شو. دغلته په دې کیبورډ په دې پاس سر کې تاسو وګورئ دغه. نو دلته راغلی چې زه په دې فیسټ کلیک وکړم، وګورئ ما سره سټایلش خط شو. همدغسې تاسو نور خطونه هم لیکلی شئ په هر سټایل چې تاسو غواړئ. اوس مثلا زه همدغه خط لیکم چې دلته هیڅ آپشن د سټایلش کولو لپاره نشته، هیڅ داسې نشته. یو بیکګراونډونه دي چې هغې باندې تاسو کیدای شئ پوه شئ، او نور ټیګ او دغه فیلینګ دی، دا شیانو باندې خو تاسو پوهېږئ ګران دوستانو. نو وګورئ تاسو چې دا سټیکینګ په ساده ولیکل شو، او که غواړئ چې سټایلش یې ولیکئ نو تاسو به دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، او دغلته چې هر څه تاسو لیکئ نو هغه را ډاونلوډ کېږي. دغه ایډ دی ګرانو دوستانو، دغه ایډ هم کله کله راځي. نو دغه پازې څخه دغه کراس علامې څخه به تاسو لرې کړئ. چې هر څه لیکئ په هر خط یې لیکئ، دغلته مختلف شیان ولیکئ، مختلف ډیزاینونه ورکولی شئ. او یادونه بله خبره دا ده ګران دوستانو چې که فیسبوک اکاونټ نوی جوړوئ نو دغه که در سره وي نو مې دلته ولیکئ، هغه نوم پسې به فیسټ کوئ. نو د فیسبوک نوم هم سټایلي کېږي، ځکه چې دا د فیسبوک لپاره دی. ټیکسټ فور دغه وبښئ ټیکسټ سټایلر فور فیسبوک دی. صحیح ده. نو که ویډیو مو خوښ شوي دغه ویډیو ځان سره لایک کړئ، او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، او زموږ چینل د دغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د الله